د غاښ درد له منځه وړلو څو اسانه لارې. سلامونه نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. دا چې د غاښ درد څومره انسان ځوروي دا به ډېرو ته معلومه وي، ځکه نږدې په هر چا یو نه یو ځل د غاښ درد راځي چې له امله یې د انسان ورځني کارونه ټول پاتې وي، یوازې د خپل غاښ درد غم ورسره وي. د ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو درسره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. ډېر کله په غاښونو کې خالیګاه، د غاښونو خوځېدل، په ورویو کې ستونزه یا نورو لاملونو له امله د انسان ورځ ډېره له درده ډکه تېرېږي. د غاښ درد پر تاسو هر وخت حمله کولی شي چې په دغه شدید حالت کې ډېر کله ډاکټر ته تګ هم ستونزمن وي. موږ تاسو ته داسې کورنۍ نسخې درښایو چې د یو څه وخت لپاره مو د غاښ له درده وژغوري. بیا په آرامه کولی شئ چې ډاکټر ته لاړ شئ او خپله درملنه وکړئ. په اوبو کې مالګه ګډه کړئ. یوه کاشوغه مالګه په یو پیاله تودو اوبو کې حل کړئ او د درد له منځه وړونکي یا ماوت واش ورسره هم ګډ کړئ. بیا دا اوبه په خوله کې واچوئ، تر 10 ثانیو یې په خوله کې وښوروئ تر څو د درد لامل شیان مو له غاښونو څخه وځي. بیا یې وغورځوئ. دا کار تر هغه وکړئ تر کومه چې ورته اړتیا احساسوئ یا مو درد یو څه راکم شي. چای آرام دربخي. د پودینې یا نعناع د چایو خوند ډېر ښه وي او په دې کې دا وړتیا هم وي چې د خولې ټولو برخو ته ځان ورسوي. د وچې پودینې یوه کاشوغه راواخلئ او په تودو اوبو کې یې واچوئ او تر 20 دقیقو یې همداسې پرېږدئ. کله چې یخ شي نو بیا یې په خوله کې واچوئ او خوله پرې کنګال کړئ. له دې پرته وچ چای هم د درد په له منځه وړلو کې او سوزش په کمولو کې مرسته کولی شي. وچ چای لږ لوند کړئ، په یو تکه کې یې تاو کړئ او درد پر ځای یې کېږدئ. دا مو هم په درد کې یو څه کموالی راوستلی شي. پر ښه کیفیت لرونکو توکو مو غاښونه پاک کړئ. که تاسو د ورویو مشکل لرئ یا مو غاښونه له ګرم او یخ کېدو سره حساسیت لري نو د غاښونو داسې کریم وکاروئ چې ستاسو د غاښونو لپاره ښه وي او ښه کیفیت ولري. کوم غاښونه له یخ او ګرم سره درد پیدا کوي نو دا ستونزه د ورویو ده. نرم برش وکاروئ تر څو دا ستونزه له منځه ولاړه شي. واوره هم د غاښ د درد په کمولو کې مرسته کولی شي. د واورې یوه وړه ټوټه په پلاستیک کې بنده کړئ او بیا یې په یوه نرۍ تکه یا رخت کې تاو کړئ. تر هغې وروسته یې په خپل غاښ د 15 دقیقو لپاره وکیږدئ تر څو اعصابي ریښې یې ویدې شي. همداشان د غاښ درد له منځه وړلو یوه حیرانوونکې طریقه دا هم ده چې تاسو واوره په خپلو لاسونو کې مساج کړئ. کله چې ستاسو ګوتې ډېر یخېدو سیګنل تر دماغ ورسیږي نو دماغ بیا د غاښ درد سیګنل یا اشاره نه مني. د غاښونو ترمنځ خالیګاه لپاره له ژاولې هم ګټه اخیستلی شئ. کوم غاښ مات شوی یا ویستل شوی وي نو تاسو کولی شئ چې پر هماغه ځای یوه نرمه ژاوله کیږدئ. له دې سره تاسو خالیګاه ډکولی او په درد کې کموالی راوستلی شئ. ژاوله تر هغې پورې مه لرې کوئ تر څو چې ډاکټر ته نه وي تللي. زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ. ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېښودلی شئ. ویډیو درسره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.